سلامونه جوړ په خیر هیله ده ښه وئ په خیر وئ یو بل بحث کې تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم نن په یو په زړه پورې بحث خبرې لرم موضوع دا ده چې موږ څنګه د نورو لپاره د پام وړ ګرځېدلی شو ځینې هغه تجربې او نظریات مې راټول کړي چې زه خپله ورسره مخامخ یم او ما ته ثابته شوې چې که دغو نقاطو ته یا دغو ټکو ته په خپل ژوند کې اولویت ورکړو ورته پام وکړو اطمینان درکوم چې تاسې به هم د نورو ته او څوک چې غواړئ هدف مو چې څوک وي هغو ته د پام وړ وګرځئ هغه ته به مهم ښکاره شئ تر ټولو مهم ټکی دا دی چې باید همیشه صادق وئ صداقت د ټولو او هر ډول اړیکو اساس دی که غواړئ چې د یو چا زړه ته لاره پیدا کړئ که غواړئ چې یو څوک در باندې باور وکړي او که غواړئ چې یو چا ته چې تاسې موخه لرئ او هدف لرئ او ورته مهم وګرځئ نو تاسې په خپل ژوند کې صداقت ته لومړیتوب ورکړئ په ټولو چلندونو کې په ټولو کړنو کې په خبرو کې په وعدو کې په ټولو هغو مسایلو کې چې تاسې په ورځني ډول ورسره مخامخ کیږئ صداقت ته ترجیح ورکړئ که غږیږئ خبرې کوئ ژمنې کوئ او یا هم وعدې کوئ نو تاسې د رښتینتوب یا د رښتینولۍ له مخکې ځئ که چیرته مو وسه نه رسیږي ضرور نه ده چې تاسې په دروغو یو چا ته وعدې ورکړئ ضرور نه ده چې تاسې د یو چا د تیریستلو لپاره یو څه وکړئ چې ګواکې د هغه زړه ته لاره ومومئ یا ورته مهم سئ یا ورته ارزښتمن شئ دا کار که چیرته په چل کوئ په دوکې کوئ دا ستاسې شخصیت نور هم ځپي دا تاسې نور هم بې باوره کوي او دا مهارت په خپله تاسې نه غواړئ چې د یو چا زړه ته لار پیدا کړئ په خپله په دغه مهارت تاسې نه غواړئ چې یو چا ته مهم وګرځئ په ټوله کې که غواړئ چې ډېر بارزښتمن واوسئ ډېر مهم واوسئ او هر څوک لیوالتیا ولري چې تاسو سره ملګرتیا وکړي انډیوالي وکړي در سره ناسته پاسته وکړي نو لطفا رښتینولۍ ته ترجیح ورکړئ رښتینې واوسئ هغه که خبرې دي هغه که عمل دی هغه که وعدې دي په ټولو برخو کې د ژوند رښتینولي ته لومړیتوب ورکړئ دویم که غواړئ چې د نورو خلکو زړونو ته لاره پیدا کړئ نورو ته د پام وړ وګرځئ په وعدو مو وفا وکړئ ما مخکې مې اشاره ورته وکړه اول ضرور نه ده چې د انډیوالانو د کورنۍ د دفتر د ملګرو او په ټولنه کې کلیوالو نورو لرو نږدې ټولو خلکو سره وعدې وکړئ که چیرته مو وعده کوله لږ ځان سره مکس وکړئ فوکس وکړئ ځان ته ووایاست چې آیا دغه وعده ته پوره کولی شي که یې کولی شي نو ښه خبره ده چې یو چا سره مرسته وکړي او که یې نشي کولی ضرور نه ده چې د یوې دوکې په درشل کې د یو چل په درشل کې تاسې یو څوک هڅه وکړئ چې تیر باسئ او د داسې وعدې د دروغ وعده ورکړئ او سبا په هغې بیا وفا ونه کړئ دا ستاسو ښایسته او مهم شخصیت چې اوس یې لرئ دا به ځمکې ته راټیټ کړي هیڅ کله به هم هغه ملګري دوستان همکاران خپلوان دې بیا در باندې باور ونه کړي او خدای مه کړه که چیرته بیا له کومې ستونزې سره مواجه اړتیا دې پیښیږي ضرورتمند کیږي نو څوک به بیا لاس درکوي که چیرته ته بې باوره واوسې که چیرته ته داسې یو څوک واوسې چې خلکو سره دې چل کړی وي دوکې دې کړې وي او وعدې دې کړې وي پرې وفا دې نه وي کړې نو د دې لپاره به هم چې غواړې نور در سره مرسته وکړي نورو ته ارزښتمن سي نور اهمیت درکړي نورو ته د باور وړ وګرځې نو په خپلو وعدو باندې وفا کوه وعدې ډېرې کمې کوه په هغه اندازه چې ورته رسېدنه کولی سي دریم نورو ته د باور وړ اوسېدو لپاره د مهم ګرځېدو لپاره ثابت قدمه اوسئ رنګارنګ مه اوسئ دوه مخې مه اوسئ په هر شکل په هر قوارې او په هر شخصیت چې یې په همدې کې پاتې سه داسې مه کوه چې له یو چا سره یو ډول فکر کوي له بل چا سره بل ډول مخامخ کیږي له ټولو سره په یو مخامخ شه ستا شخصیت چې اصلا څه دی که فکر کوي چې یو څوک تا ته ګټه در رسوي مسک مسک ورته کیږي هغه موږ عادي لهجه کې ورته جونګ جونګ وایو که داسې ورته کیږي دا ګټه نه کوي لنډ مهال کې کیدای شي تا ته یو څه ګټه درکړي د دې لپاره چې په همغه شیبه کې یو چا ته ښه ویسې اما که چیرته یو څوک در سره د تل لپاره پاتې سي ډیر وخت در سره تیر کړي نو دا به بیا ستا نوره لویه کمزوري وګڼل سي او همغه کسان چې ته ورته جونګ جونګ کیږي بیا به در باندې باور نه کوي
کېدای شي استفاده درنه په همغه شیبه کې وکړي ستا په جونګ جونګ اوسېدو ستا په مسک کېدو ستا په ورین تندي په لنډمهاله. اما که ته چېرته غواړې رښتیا د خلکو زړونو ته لاره پیدا کړې په رښتیا مهم وګرځې خپل شخصیت د یو داسې ثبات ته ورسوه چې ته همیشه په هر حالت کې که ویر در باندې وي که خوشحالي در باندې وي که په لوړ پوزیشن کې یې که په ټیټ کې یې که پیسې لرې که یې نه لرې ته خپل دا شخصیت دې په داسې ډول عیار کړه چې ټول تا ته په یو واقعي شخصیت باندې وګوري. په دې پوه چې ته پیسې نه لرې اما د یو ښه شخصیت او د کرازماتیک شخصیت د مخلص انسان په توګه د یو ښه انډیوال په توګه باور در باندې وکړي. پیسې او امکانات خو هر وخت مهم هم نه وي. بل دا مسله په داسې حالت کې هم صدق کوي چې که ته ثابت قدمه وې نو تا به هر څوک هر چیرته یادوي. امانتکاری به د خلکو ته ښکاره سي امانتونه به در سره خلک دي باور به در باندې کوي او ډیر مهم رازونه به در کوي. خو که خدای مکه ته یو ځل خطا سوې دوه ځله خطا سوې یا لنډپاري دې وکړه یا دې رنګارنګي اختیار کړه یا دې دوه مخي اختیار کړه نو بیا هیڅوک هم در باندې باور نشي کولی. نو ته هم په داسې حالت کې که چېرته رنګارنګ اوسې دوه مخی اوسې ثابت قدمه نه یې نو دا هیله مه لره چې د خلکو زړونو ته به لاره پیدا کړي. دا هیله مه لره چې ته به خلکو ته مهم وګرځې او دا هیله هم مه لره چې تا ته به یو څوک په ټولنه کې په هر چېرته چې ته فکر کوې ارزښت درکړي. ته خپلې پښې په خپله وهې خپل ځان خپله کندې ته غورځوې. بل د نورو زړونو ته د ورجلب کېدو لپاره ته ښه اورېدونکی اوسه. بعضې انډیوالان ستا کله چې ورسره مخامخ سي خبرې ورسره کوې یا ورسره کښېنې د مجلس لپاره دی به په ټلیفون کې مصروف وي دی به په یو بل ځای کې مصروف وي دی به فکرا تا سره نه وي ګوري به تا ته ولې اوري به تا نه. دا لویه ستونزه ده اجتماعي ستونزه باندې لوی باندې بدله سوې اوس وخت کې ځکه اوس د ټکنالوژۍ دور ډیر دی اړیکیزي وسایل ډیر دي نو خلک مصروف دي هغوی چې تا ښه اوري ته به یې زړه ته لاره وکړې او ته به یې په اصطلاح باورمن کس اوسې ځکه هغه فکر کوي چې ته دومره مهم یې چې ته څومره په ورین تندي دی درته غوږ دی ستا خبرې اوري څومره مهم ورته ایسې دا ډیر مهم مهارت دی. اول هڅه مه کوئ چې په ټولو مجالسو کې تاسې ګډون وکړئ یا هر چېرته ستاسو شتون فکر کوئ چې مهم دی. بعض ځایونو کې لږ ناست اوسئ لږ ګډون وکړئ بعضې مجالسو ته هیڅ مه ځئ خو که لاړئ چا سره کېنئ چا سره مخامخ کېږئ هغه ته نو یو ښه پروتوکول په دې ډول ورکړئ چې د هغه د زړه غږ واورئ هغه سره کېنئ خبره یې واورئ ټوکې یې واورئ درد یې واورئ. کله چې هغه پوه سي چې ته څومره ښه اورېدونکی یې زړه به درته راوسپړي زړه به یې په زړه ورته ولګېږي مینه به در سره وکړي او مهرباني به در سره اختیار کړي. ته به یو داسې څوک ورته ویسې چې له تا پرته بل هیڅوک دی په ژوند کې نه لري. ځکه په دې اوس شرایطو کې ستونزې ډېرې دي خلک دردونه ډېر لري ناچاریان ډېرې دي ضرورت لري چې خپل زړه بړاس یو چا ته ووایي او دا یو څوک که ته وګرځې نو څومره به ښه سي. ته به خپل قدر په خپله زیات کړې ته به خپل احترام په خپله زیات کړې خلک به په زړه در باندې وتړي او خلک به د ایمان تر کچې باور در باندې وکړي. نور زیاتې ته په ژوند کې څه غواړې که خدای مکه بیا په راتلونکي کې هر ډول مشکل راځي ته به قرار ناست یې هغوی خبر سي له ستونزې دي له جنجاله دي هغوی به درته منډې وهي ځکه ته ارزې په دې ستا شخصیت په دې ارزي ستا اخلاص ستا هغه صداقت ستا دا په دې نړۍ کې دا شتون په دې ارزي چې تا لپاره یو څوک منډې ترړې ووهي. نورو ته د پام وړ ګرځېدو لپاره مسؤلیت پذیري پکار ده. داسې ژوند نه دی پکار چې سړی بې پروایي نه په کور کې پکار دی نه د ملګرو ترمنځ نه د ټولګیوالو ترمنځ نه په دفتر کې ټول انسانان مسؤلیت پذیره خوند کوي. دا مسؤلیت پذیری یو سړي ته شخصیت وربخي که په دفتر کې خپلو اړوندو کارونو ته باید متوجه اوسو. دا زموږ په مسؤلیت پذیری دلالت کوي دا په دې دلالت کوي چې موږ خپل کار ته اولویت ورکوو موږ خپل کار ته مهم ګڼو موږ خپل اهداف څارو که د ملګرو انډیوالانو میلو چکرونو کې هم مسؤلیت پذیرو نو موږ خلک خوښوي او که چیرته موږ بې پروا یو هر څه
په مخ کې غواړو هر څه بیل خپل د مشکلاتو چې موږ تیر کو غواړو هر څه پر راحت غواړو خو دا وړي بیا نه شړی کیږي دا ژوند مخ ته صحیح نه ځي دا اړیکې بیا صحیح مخ ته نه ځي دا ملګري چې موږ سره په چار اطراف کې دي دوی را سره بیا ډیر وخت نه پاتې کیږي خو که لږ موږ لاس وکړو لږ انډیوالان لاس وکړي یو خبره موږ وکړو یو مسؤلیت موږ واخلو یو کار موږ وکړو یو ځینې نور کارونه نور وکړي نو دا اړیکې دوام پیدا کوي دا اړیکې د خوښې وړ ګرځي دا ثبات ته ځي او دا د نورو خلکو د پام وړ ګرځو او وروستۍ خبره دا چې که غواړو په رښتینې توګه د خلکو زړونو ته لاره پیدا کړو د خلکو د پام وړ وګرځو موږ به هیڅ کله د خلکو باور نه پیدا کوو دغه کوم شخصیت چې اوس همدا تاسې لرئ دا ډیر ښه شخصیت دی دا تاسې به ډیر داسې دوستان ولرئ چې په تاسې ټرسټ لري باور در باندې لري نو لطفا په هیڅ قیمت دغه باور مه ماتوئ په هیڅ قیمت که مادیات دي معنویات دي هر ډول سیالۍ وي ستاسو په ژوند کې رقابتونه باور مه ماتوئ ځکه د باور قیمت ترلاسه کول په اوسنیو شرایطو کې ډیر سخت ده هیڅوک اول دوستان نه لري بیا که دوستان پیدا کړه که د اړیکې پیدا کړې انډیوالان دې پیدا کړه یو احترام دې پیدا کړ نو لطفا د دې لنډو وخت لپاره یا د لنډو امکاناتو په درشل کې دا هڅه مه کوه چې ته کینې د یو څو روپیو لپاره انډیوالان خفه کړي د یو څه ناچیزو امکاناتو لپاره دوستان او فامیلي خفه کړي ځکه دا ته دوی ته یو مهم ګرځېدلی او دومره انسانانو کې تی خوښ کړی دوی غواړي تا سره پاتې سي نو تی په ډیرو ناچیزو امکاناتو په ناچیزو مسایلو دا باور ماته نو له تا به بیا پست انسان د هغوی په ژوند کې بل څوک نه خو که باور لا قوي کې یو څوک در باندې باور لري ته کوشش وکړې دا باور وساتې که په پیسو وي که په امکاناتو وي که په وخت ورکولو وي که په اهمیت ورکولو وي بعضې انډیوالان به مو لیدلی وي یو څوک ډېر اهمیت ورکوي خو هغوی بیا ځان دومره پې لوړ ګڼي چې ګواکې دی ورته اړمن ښکاري داسې نه ده هېڅوک په دې اوسني وخت کې چاته اړمن نه دی دا رواني او روحي او اجتماعي اړیکې دي چې تسلسل پیدا کړی خلک یو بل سره نښلولي یو بل ته پیغامونه استي یو بل ته مبارکۍ لیږي د یو بل په غم شریک دي په ښادۍ شریک دي دا مفت نه دي دا د باور نتیجه ده دا د یو بل ته د احترام او د درنښت نتیجه ده خدای مکه څوک د هېڅ څوک د داسې فکر نه کوي چې ولا یو څوک ماته اړ دی یا غواړي چې ما سره زه ډېر مهم شخصیت یم همداسې اړیکه را سره وپالي دا څه کوي بابا دا د هغه خپل شخصیت په دې دلالت کوي چې ته انتخاب کړی تا ته زنګ وهي تا ته مسج کوي ستا په غم و ښادۍ در شریک دی ته راولاړ سه ته که دی درته یو ځل احترام یو ځل سلام کوي ته لس ځله ورته وکړه چې دا اړیکه دوام پیدا کړي ته د هغه زړه ته لاره ورکړي سبا در باندې سر ورکړي نو ډېره مننه چې زما ویډیو مو تعقیب کړه تر بیا ښه وخت